السلام علیکم ملګرو، زما یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ او د صحت جامې به مو په تن وي. نو ملګرو راځو زه تاسو ته د دې ویډیو باره کې معلومات درکوم. ما مخکې د ترموکس باره کې 3 دانې ویډیوګانې اپلوډ کړې وې یوټیوب ته. نو بیا یوټیوب د هغې نه درېیمه برخه ډیلیټ کړې ده. زما د یوټیوب چینل نه یوټیوب د ترموکس زده کړې درېیمه برخه ډیلیټ کړې ده. نو هغه په دې خاطر ډیلیټ کړې ده چې ما په هغې کې تاسو ته د فیسبوک آیډیانې استخراج د ترموکس په واسطه باندې ښودلی و، یا کلونینګ فیسبوک آی ډي بای ترموکس. هغې کې ما تاسو ته د هغې باره کې معلومات درکړي و، هغه مې درته ښودلی و. نو یوټیوب هغه ډیلیټ کړې ده. نو بیا بعضې ملګرو ما ته میسیجونه وکول چې ستا د ویډیوګانو درېیمه برخه نشته او موږ په طریقه باندې مکمل پوه نه شو، سر مو ورباندې خلاص نه شو، نو موږ څه وکړو. نو راځو ملګرو په دې ویډیو کې زه تاسو ته د ترموکس مکمله طریقه ښایم چې له کوم ځای څخه ډاونلوډېږي، څنګه فعالېږي او څنګه ورباندې کار کولی شو. نو طریقه ډېره اوږده ده. راځو په ویډیو باندې شروع کوو تر څو ویډیو زیاته اوږده نه شي. ویډیو خو به اوږده شي ځکه چې ټول غواړم یو ویډیو کې راټول کړم، او هیله لرم چې ویډیو تر پایه وګورئ او صحیح په طریقه باندې پوه شئ او ویډیو له دوستانو سره شیر کړئ، او که مو خوښوي زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نو راځو ملګرو، تاسو به راشئ کروم براوزر به راخلاص کړئ. کله مو چې کروم براوزر راخلاص کړ، دلته سرچ ته به راشئ. سرچ کې به تاسو ولیکئ ډاونلوډ نیټ هانټر سټور بخښنه غواړم سټور اے پی که. دا مو چې کله ولیکل بیا به راشئ سرچ به یې کوئ، ګو باندې کلیک وکړئ. بیا به راشئ دلته دغه کوم ویب سایټ چې تاسو ته ښکاري اے پی کې کامبو، دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو دې ځای باندې کلیک وکړ، لږ به انتظار شئ. دلته به راشئ دغه ډاونلوډ اے پی کې 9 MB دی، دا تاسو ته ښکاري. دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، نو بیا به راشئ دغه ډاونلوډ بټن چې ښکاري، دې ډاونلوډ بټن باندې به کلیک وکړئ او ایډ به بند کړئ. بیا به راشئ دغه ډاونلوډ اینیوی دې ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دې ځای باندې کلیک وکړ، نو دلته تاسو ګورئ دغه ډاونلوډ روان دی، 9 MB دی. نو راځو دا ما ډاونلوډ کړی دی، زه دا بندوم. کله چې ډاونلوډ شو بیا به یې تاسو په خپل موبایل کې نصب کړئ، انسټال به یې کړئ. نو دا ما مخکې ډاونلوډ کړی دی، زه دا بندوم. راځئ زه تاسو ته ښایم. دلته ما ډاونلوډ کړی دی، انسټال کړی مې هم دی، دغه دی تاسو ګورئ نیټ هانټر سټور. نو را به شئ. بعضې ملګرو هغه ویډیوګانو کې هم ویلي وو چې دغه رقم موږ ترموکس انسټال کړ، ډاونلوډ مو کړ خو کار نه کوي. نو تاسو به راشئ دغه نیټ هانټر سټور به خلاص کړئ. کله مو چې دا خلاص کړ، بیا به راشئ دغه سرچ بټن، دې سرچ بټن باندې به کلیک وکړئ. بیا به دلته سرچ کړئ ترموکس. کله مو چې ترموکس سرچ کړ، نو دلته تاسو ته ترموکس ترمینل ایمولیټر ویټ پیکیج دا به تاسو ډاونلوډ کړئ. د دې سره هر پیکیج هم ورسره دی، هغه کوم پیکیجونه چې د ترموکس لپاره په کار کېږي هغه هم ورسره وي. نو دلته به تاسو ته د دغه اوپن بټن په ځای به تاسو ته انسټال بټن راځي. نو تاسو به انسټال کړئ او د هغه وروسته به یې خلاص کړئ. کله مو چې انسټال کړ، نو ما انسټال کړی دی، له همدې ځای څخه ما ترموکس انسټال کړی دی. نو تاسو به راشئ اوپن باندې به کلیک وکړئ. نو ملګرو کله مو چې اوپن باندې کلیک وکړ، ترموکس به تاسو سره خلاص شي. بیا به راشئ، زه تاسو ته د ویډیو ډسکرپشن کې زه تاسو ته کمانډونه درکوم، هماغه کمانډونه به راواخلئ او دلته به یې ورته یو پیسټ. نو ملګرو زه تاسو ته د ویډیو ډسکرپشن کې کمانډونه درکوم، هغه کمانډونه به تاسو له هغه ځای څخه کاپي کړئ او دلته ترموکس کې به یې پیسټ کوئ او ترموکس به فعالېږي. نو ما مخکې دا فعال کړی هم دی، دغه کمانډونه د ملګرو ما خپل ترموکس مخکې فعال کړی هم دی، خو غواړم تاسو ته طریقه وښایم انشاءالله چې اسانه طریقه ده او ګټه به ورڅخه واخلئ. نو را به شئ دغه کمانډونه دي، همدغه کمانډونه بسنه کوي د ترموکس دپاره. هغه خپل د ځانه پیکیجونه لري هم، خو بیا هم کوم پیکیجونه که زاړه شوي وي، نو دغه د دې کمانډونو په واسطه سره تاسو هغه کولی شئ چې اپډیټ کړئ یا یې نوي کړئ.
او تر څو ستاسو دپاره ترموکس ښه صحیح کار وکړي. نو را به شئ هر یو کمانډ به د هغه ځای څخه کاپي کړئ او دلته به یې پیسټ کړئ او انټر به یې کړئ. نو ملګرو تاسو ګورئ، بښنه غواړم، دلته تاسو ګورئ که نه دغه کمانډونه ما ورته اچولي دي. نو زما ترموکس کې دا انسټال هم دي، تاسو ګورئ بیا هم د دویم ځل لپاره هم دا کار کوي، انسټالیږي. خو زما ترموکس کې انسټال دي، نو بعضې ځای کې که کار ونه کړي یا انسټال نه شي نو ما انسټال کړي دي. تاسو هم په همدغې طریقې سره هر یو کمانډ کاپي کړئ او دلته یې ورته واچوئ، نو انشاءالله ستاسو ترموکس به فعاله کېږي او صحیح کار به کوي. بیا هغه ځای کې ماته هر کله چې تاسو ته دلته دغه وای او ان راتلل، نو دلته به تاسو وای ورته انټر کوئ او انټر کوئ به وای به ورته لیکئ او انټر کوئ به. نو ملګرو هغه وخت ما چې ویډیوګانې کړې وې، بیا د هغې نه یو ویډیو یوټیوب ډیلیټ کړې ده. نو اوس بعضې ملګري وایي چې درېیمه برخه نشته او موږ ورباندې کار نشو کولی. نو هغه وخت بیا بعضې ملګرو ویلي وو چې موږ همدغه ستا طریقه وکړه خو زموږ ترموکس بیا هم کار نه کوي. نو ملګرو که هغې طریقې کار نه کوو نو دغه طریقه استعمال کړئ، انشاءالله چې دا طریقه به حتما کار کوي، په هر موبایل کې کار کوي او په هر ځای کې به کار کوي. نو راځو دا کمانډونه انسټال شو، بیا به راشئ همدغسې په نوبت سره بل کمانډ به راواخلئ. ما دا کمانډونه انسټال کړي هم دي، خو راځو تاسو ته یې هم طریقه ښایم. همدغسې په نوبت سره به بل کمانډ ورته واچوئ. دلته تاسو ګورئ که نه 0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded. دا ما دا کمانډونه انسټال کړي دي، نو د همدې له امله دلته ښایي چې ضرورت یې نشته، نو نه دي انسټال شوي. همدغسې ملګرو ما دا انسټال کړي دي، نو په نوبت سره به تاسو همدغه کمانډونه د ویډیو ډسکرپشن کې شته، ټول به همدغسې په نوبت سره ورته اچوئ او کله چې وای او ان یا سټاپ کېدو نو تاسو به ورته وای لیکئ او انټر کوئ به یې. ښه، نو راځو ملګرو زه اوس دلته غواړم د استخراج کمانډونه دلته ورته واچوم. البته چې ما په هغه کومه ویډیو چې زما یوټیوب ډیلیټ کړې ده په هغې کې هم ما د استخراج کمانډونه یا د کلون کمانډونه ورته اچولي وو، نو د همغې له امله زما ویډیو ډیلیټ شوې ده. خو راځو زه استخراج خو پوره ورباندې نشم کولی، نو یوازې هغه کمانډونه دلته ورته اچوم او ګورم چې کار کوي که نه. نو راځو ملګرو د کلون کمانډونه هم ما تاسو ته د ویډیو ډسکرپشن کې درکړي دي، هغه مې هم ورسره لیکلي دي چې کوم د اکټیویشن کمانډ دی او کوم د کلون دپاره. نو تاسو ټول له هغه ځای څخه کاپي کولی شئ او ګټه ترېنه اخیستلی شئ. را به شئ کلیر ورته ولیکئ او دا پیج به پاک کړئ، بیا به هماغه کمانډونه ما هلته د ویډیو ډسکرپشن کې درکړي دي هغه به تاسو ورته دلته انټر کړئ. نو دا کمانډ هم ما مخکې ورته اچولی دی، تاسو ګورئ pro already exists and is not an empty directory. دا مخکې هم استعمال شوی دی نو ځکه یې نه اخلي. نو را به شو دلته همدغه کمانډ دی، دا ما تاسو ته د ویډیو ډسکرپشن کې درکړی دی، دغه ځای څخه یې کاپي کړئ او کلونینګ ورباندې وکړئ. زه په دې کې ډېر مخکې ځکه نه ځم چې بیا دا ویډیو یوټیوب نه پرېږدي او بیا یې ډیلیټوي. نو غواړم یوازې همدا کمانډونه تاسو لپاره پرانیزم، خلاص یې کړم تر څو وګورو چې کار کوي که نه. همدغسې په نوبت سره به یې ورته کاپي کړئ او انټر به یې کړئ. کله مو چې انټر کړ نو تاسو ګورئ اوس زموږ ترموکس فعاله شوی دی، کار کوي او هر رنګه کمانډ چې موږ ورته واچوو انشاءالله چې مکمل کار به کوي. او یوه بله خبره، هر څومره چې ستاسو انټرنیټ تیز وي هماغومره به ستاسو ترموکس صحیح او تیز کار کوي. نو دلته تاسو ګورئ ملګرو دغه کمانډ ما سره خلاص شو. له دې وروسته زه نور مخکې ځکه نه ځم چې بیا زما دغه ویډیو چې کومه ده دا بیا یوټیوب په یوټیوب کې نه پرېږدي او ډیلیټوي. نو انشاءالله په راتلونکو ویډیوګانو کې به زه تاسو ته نور معلومات هم درکوم د ترموکس چې څنګه موږ په ترموکس باندې د فیسبوک ریپورټ کولی شو او د جیمیل هیک څنګه ورباندې کولی شو، د انسټاګرام هیک. انشاءالله ټولې ویډیوګانې به زه تاسو ته اپلوډ کوم. تر بیا چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم په لوی الله مو سپارم. ښې چارې د خدای په امان. او یوه بله خبره چې زما یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو له دوستانو سره شیر کړئ. ډېره مهرباني به مو وي. مننه.